السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سیف الرحمن سلامونه را لیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده، یو کس سره دومره مال او پیسې شته چې حج پرې وکړي، اما بل طرف ته دې سړي واده او کوژده نه ده کړې، دا سړی حج ته ولاړ شي که واده وکړي؟ علما لیکي که چیرې د حج د داخلو وخت و او داسې وخت و چې خلک د حج په تیاریو مصروفه و او خلک د حج لپاره پیسې جمع کولې، لکه دا اوس وخت، او د دغه ځوان په زنا کې د ولیدلو او د مبتلا کېدلو اندېښنه او خطره هم نه وه، نو دا ځوان د اول حج وکړي، د هغه نه د وروسته بیا نکاح وکړي. او که چیرې دغه کس پر خپل ځان د قابو کېدلو قدرت نه درلوده، په بخښنې سره او په زنا کې د مبتلا کېدو خطره وه، نو دی د اول نکاح وکړي، د دې نه وروسته کله چې په ده باندې حج فرض شه بیا د حج ادا کړي. ابن عابدین الشامی په رد المحتار کې په 2م جلد کې په 9 صفحه کې کتاب الحج کې لیکي: وفي الأشباه معه 1000 وخاف العزوبة إن كان قبل خروج أهل بلده فله التزوج. یو سړي سره 1000 روپۍ دي په طور د مثال، یعنې دومره پیسې شته چې حج پرې کیږي، خو د حج د داخلو وخت لا نه و شروع، خپلوان اقارب او کلیوال حج لپاره روان هم نه و، نو دا دې په دې پیسو باندې واده وکړي. اما که وقت د حج و او ده په خپل ځان باندې د قابو کېدلو پوره اطمینان درلوده چې زه په بد اخلاقي کې نه پرېوځم، نو بیا د حج وکړي. اما که په ځان باندې مطمئنه نه و، نو بیا د نکاح وکړي، حج دې نه کوي. وروسته ځینې عبارتونه هم شته، وخت کم دی چې د ابن عابدین الشامی رحمه الله هغه عبارتونه درته ولولم، خو حاصل ما تاسو ته په پښتو کې وړاندې کړ. دغه محسنین د عصر ستوري بریالي ځوانان، تل دې وي ژوندي ځوانان، تل دې وي ژوندي ځوانان. دا هېواد خدمت غواړي، کار په صداقت غواړي، دا ولس عزت غواړي، دا ولس عزت غواړي. دغه توپاني بیړۍ منزل ته رسوي ځوانان، تل دې وي ژوندي ځوانان، تل دې وي ژوندي ځوانان. ویاړ مو د هېواد د حق د لارې لاروي ځوانان، تل دې وي ژوندي ځوانان، تل دې وي ژوندي ځوانان. دغه محسنین